اور اگلے آنے والے اے سی سٹی کو پھر یہی ٹاسک آگے فارورڈ کر دیا گیا کہ اب ہم نے جو ہے اس کو اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ایسی جگہ پرووائڈ کرنی ہے جہاں پہ وہ آرام سے پڑھ سکیں. موږ د ډسټریکټ ګورنمنټ او سره د نورو کسانو سپیشل د میډیا چې تاسو هم راغلی او زموږ د فریاد مو واورېدلو انشاءالله وقتاً فوقتاً به بیا هم راځئ ځکه چې دلته ټول سی ایس ایس پی ایم ایس او سټوډنټان راځي او ټول هفته کولاو دي. دلته ډېرو خلکو ته زموږ بدقسمتي دا ده چې موږ په پېښور کې پاتې کېږي نو د لایبرري ورته پته نشته د بار نه وګوري ارکایز اینډ لایبرري یو خو زموږ ارکایز دي 4-3 کاله بعد دا ریکارډ موږ ته راواله کوي لکه موږ سره ټول ریکارډ دلته پروت وي. دوباره دا چې دلته سټوډنټان راځي پی ایم ایس راځي سی ایس ایس وال راځي نور چې دا کم کالجز وال رادرومي بلکې دې کې ان سروس کسان سیکشن آفیسر ایڈیشنل سیکرٹری والا هم راځي. اس حوالے سے جب یہاں پہ ہمارا ایک چکر لگا ضلع انتظامیہ کا ایک فنکشن ہم نے ارینج کرایا یہاں پہ آرکائیوز والوں کے ساتھ تو وہاں پہ ہمیں معلوم ہوا اسٹوڈنٹس وغیرہ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے اپنے مسائل بتائے. سب سے پہلے یہ ٹاسک دیا گیا اے سی سٹی کو کہ اس کے اندر ہم کیا بہتری کر سکتے ہیں. اس حوالے سے پچھلے اے سی سٹی کیونکہ ہمارے اے سیز بھی بڑی جلدی چینج ہو جاتے ہیں تو پچھلے اے سی سٹی نے بیسکلی ان کی ساری اسیسمنٹ کی اور اگلے آنے والے اے سی سٹی کو پھر یہی ٹاسک آگے فارورڈ کر دیا گیا کہ اب ہم نے جو ہے اس کو اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ایسی جگہ پرووائڈ کرنی ہے جہاں پہ وہ آرام سے پڑھ سکیں اور آرام سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ سکیں اور ان کو وہ تمام فیسلٹیز دی جا سکیں جو کہ ان کے لیے ریکوائرمنٹ ہے. کیونکہ ہم نے اس کے لیے کوئی اس سال میں فنڈ نہیں رکھا تھا اس حوالے سے ہمیں کمیونٹی کی انوالومنٹ بہت ضروری ریکوائرڈ تھی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں کمیونٹی انوالومنٹ کے حوالے سے کیونکہ کمیونٹی ہمارے ساتھ بہت موقعوں پہ ہماری سپورٹ بھی کر رہی ہے اور اس میں صرف میں بزنس کمیونٹی کی بات نہیں کروں گا اور بھی بہت زیادہ لوگ ہیں حضرات ہیں ہمارے ناظمین ہیں وہ اپنے طور پہ اب بڑھ چڑھ کے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں. اس کی اگزامپل میں یہ دینا چاہوں گا جس طرح ایک احساس دسترخوان ہے وہ صرف اور صرف ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کے حوالے سے وہ لوگ ہماری ہیلپ کرنا انہوں نے شروع کی تھی اور اب انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں مارکیز والے بھی اس کے اندر اپنا انٹرسٹ انہوں نے شو کیا ہے جو کہ ہمارا احساس دسترخوان چلائیں گے. تو یہ ایک انیشیٹو تھا جو کہ پیورلی اے سی سٹی کا ہے. اس میں میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور میرا کچھ نہیں ہے. میں تو آج صرف انوگریشن کے لیے آیا ہوں. تو اے سی سٹی نے بیسیکلی اس کو پورے پروگرام کو پکڑا اور شکریہ میں ادا کروں گا امتیاز والوں کا اور ایچ پی کے والوں کا. آپ لوگ یہاں سے کافی پروفٹ بناتے ہیں. آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جہاں سے پروفٹ بناتے ہیں وہاں پہ لوگوں کے لیے بھی تھوڑی. تو یہ ایک ایگزامپل ہے جس طرح کمیونٹی جو یہاں پہ بنا رہی ہے. آگے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے ہماری اور بھی کمیونٹیز ہم ان کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. اور نیکسٹ ٹارگٹ ہمارا انشاءاللہ سپورٹس گراؤنڈز کا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو انوالو کرنے کی. انشاءاللہ اس مہینے کے آخر تک آپ لوگوں کو کوئی مثبت خبر ملے گی. جہاں تک یہاں کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا ایک تو ان کا بجلی کا نظام بہتر کیا گیا ہے. وہاں پہ سولر سسٹم انسٹال کر دیا گیا ہے جو کہ پہلے 1.3 KVA تھا اب 6 KVA ہو گیا ہے. تو ایٹ لیسٹ بجلی کا مسئلہ نہیں ہوگا جو کہ لوگوں کو بہت سخت بچوں کو اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بہت سخت مسئلہ تھا. اس کے علاوہ ڈیسک ٹاپس ریکوائرڈ تھے کیونکہ لوگوں نے نیٹ پہ بھی سرچ کرنا ہوتا ہے. ابھی ڈیسک ٹاپس بھی ہم نے ان کو پرووائڈ کر دیے. یہاں پہ اسٹوڈنٹس کی شکایت تھی کہ ہمارے پاس بیٹھنے کی اچھی کرسی بھی نہیں ہے اور ہم تسلی سے بیٹھ کے پڑھ بھی نہیں سکتے. زیادہ تر کیونکہ یہاں پہ سی ایس ایس کی تیاری کرنے والے جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں وہ اپنی کتابیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں یا جو ایم فل کر رہے ہیں وہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں. تو ان کے حوالے سے ہم نے ابھی جتنی ورکس تھے جو کہ کنسٹرکشن ورک وغیرہ تھا جو اپ گریڈیشن تھی وہ ہم نے کمیونٹی کی ہیلپ سے یہاں پہ کی ہے. یہ اس لیے ایک منفرد کام ہے کیونکہ اس میں سرکار کا 1 روپیہ نہیں لگا. عبدالباری نوم مې دی چیف کیئر ټیکر یم. کیئر ټیکرز مین سټیټ انسټیټیوټ افیسر یم د ټول کې پی کې ځکه چې موږ صوبې کې بلا لایبرریانې دي خو دا زموږ مین هیډ کوارټر دی. زه پیله خو د ډسټریکټ ګورنمنټ د میډیا او ډي سي افسر راغلي چې کوم دا کمیونټي وال کسان دي زه د هغوی شکریہ ادا کوم چې دی راغلل او زموږ د مسایل یې واورېدل او په موقع باندې د حل کولو اعلانات وکړل او اعلانات یې صرف ونه کړل اعلانات یې ښکاره هم کړل دا هر څه چې موږ ورته څه خیلي وه ډسټریکټ ګورنمنټ ته هغې نه هم زیات موږ سره هغه وکړو. دې کې مین مسله دا وله
چې زمونږ بره سولر سیستم دی هغه ډېر پخوانی لګېدلی دی نو هغه بیټریانو چې دی او وخت سره کار پرېښودلو نو هغه بیټرۍ موږ ته هغه کړلې ورسره انویټر یې وللې هغه کړلې دوباره چې دا چیر زمونږ ډېره مسله ولله چیر یې راته پرووایډ کړلې بینچ زمونږ چې دا کوم هغه سټوډنټان به بار ته وتل نو هلته به څه ناستي ځای نه و هغې دپاره بینچز راکړل ډسبین یې راکړل او نور ورسره یو پی ایس هغه یې راکړلو چې کوم زمونږ کمی و هغه یې موږ ته پوره کړلو نو موږ د ډسټرکټ ګورنمنټ او سره د نورو کسانو سپیشل د میډیا چې تاسې هم راغلی او زموږ د فریاد مو واورېدلو انشاءالله وقتاً فوقتاً به بیا هم راځئ ځکه چې دلته ټول سی ایس ایس پی ایم ایس او سټوډنټان راځي او ټول هفته کولاوي دلته ډېرو خلکو ته زمونږ بدقسمتي دا ده چې هم په پېښور کې پاتې کېږي خو د لایبرري ورته پته نشته بار نه وګوري ارکایز اینډ لایبرري یو خو زمونږ ارکایز دي 4-3 کاله بعد دا ریکارډ مونږ ته راواله کوي لکه مونږ سره ټول ریکارډ دلته پروت وي دوباره دا چې دلته سټوډنټان راځي پی ایم ایس راځي سی ایس ایس وال راځي نور چې دا کوم کالجز وال رادرومي بلکې دې کې ان سرویس کسان سیکشن آفیسر ایډیشنل سیکرټري والا هم راځي دلته مونږ سره راځي سټډي کوي نو چې کم کمی هغه پوره کړو نو مونږ سره داسې الفاظ نشته شکریه ول چې هغه ادا کو او بس شکریه سره دلته زه سی سی اس پریپریشن دپاره راځم دا لایبرري خو یو لومړی خبره دا چې د پېښور آبادي ډېره زیاته ده نو دلته لایبرري ډېر زیات ضرورت سټوډنټس چونکې ډېر زیات و دلته نو د چیرز مسله به ډېره زیاته وه خاص کر دا مسله به په دغه کې ډېره وه ګرمۍ کې سمر کې نو دلته به په چیرز باندې لانجم کېدلې او اوس دا چیرز چې کوم دی راوړل نو دې سبا انشاءالله چې دا مسله حل شي او داسې نور هم دا سپیس که لږ زیات کړي نو دا به نور هم ښه شي د سټوډنټس لپاره ولې چې دلته پاپولیشن زیات دی نو ضرورت زیات دی د سټوډنټس زیات راځي دلته زه ډسټرکټ مومند سره خپله تعلق ساتم دلته د ټول کیپي نه ایون چې د پنجاب خلک هم دلته شته دی کوم چې د هاسټلو کې پراته وي هغه هم دلته سټډي له راځي نو دلته خو سټوډنټس ډېر زیات راځي سټډي له یو پېښور چونکې کیپیټل دی د خیبر پښتونخوا نو دلته سټوډنټس ډېر زیات پراته دي یا داسې وکړي چې د لایبرري کې سپیس لږ ډېر اویلیبل کړي سټوډنټس ته یا که دا نه وي نو دې سره نور لایبرري جوړولی شي که جوړې شي نو سټوډنټس ته به اسانتیا شي لکه حیات آباد کې جوړه شي دا دلته د داسې دغه امن چوک سایډ ته دغه طرف ته یو جوړه شي شامي روډ سایډ ته یو جوړه شي نو دا به ډېره ښه شي سټوډنټس ته به اسانتیا شي